دا خو ثابته ده که افغانانو ته زمینه برابره شي نو هر څه کولی شي او د نړۍ سره سیال جوړېدلی شي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د پایلې د دې اونۍ خپرونې مو د تخنیکي او مسلکي زده کړو خپلواکې ادارې فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. واقعا چې طوفان یې کړی دی، خو مخکې له هغې به د دغې ادارې مخینې په اړه تاسو ته لنډ معلومات درکړم. په افغانستان کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو پیل په 1302 هجري لمریز کال کې د امیر امان الله خان د واکمنۍ په وخت کې وشو. په پیل کې د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو رهبري د پوهنې وزارت د منځنیو زده کړو د ریاست لخوا پر مخ وړل کېده او دغه بهیر د 1326 هجري لمریز کاله پورې دوام وکړ. بیا د کار د پراخوالي له امله د پوهنې وزارت په چوکاټ کې مسلکي مدیریت رامنځته شو او ټول تخنیکي او مسلکي ښوونځي د دغه مدیریت تر اغیزې لاندې راغلل. په پیل کې د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو رهبري د پوهنې وزارت د منځنیو زده کړو د ریاست لخوا پر مخ وړل کېده او دغه بهیر تر 1326 هجري لمریز کاله پورې دوام وکړ. بیا د کار د پراخوالي له امله د پوهنې وزارت په چوکاټ کې مسلکي مدیریت رامنځته شو او ټول تخنیکي او مسلکي ښوونځي د دغه مدیریت تر اغیزې لاندې راغلل. له هغې وروسته د تخنیکي او مسلکي ښوونځیو د اړتیاو پر بنسټ د کرنې، تخنیک، مدیریت او صنایعو څانګې یو په بل پسې په مرکز او ولایاتو کې جوړې شوې او په 1330 هجري لمریز کال کې د مسلکي مدیریت د مسلکي زده کړو ریاست ته ارتقا ورکړل شوه. دغه ریاست تر 1355 هجري لمریز کاله پورې د پوهنې وزارت تر چتر لاندې خپل فعالیت ته دوام ورکړ او په 1350 هجري لمریز کال کې د پوهنې له وزارت څخه جلا او د تشکیل او بودیجې سره د وزارت په جوړښت کې د دویم واحد په توګه رامنځته شو. دغه ریاست په رامنځته کېدو د لوړو زده کړو وزارت نوم د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت ته بدل شو. په 1316 هجري لمریز کال کې په هیواد کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ښوونځیو له پراختیا سره دغه بنسټ د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت په جوړښت کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ریاست تر نامه لاندې او بیا وروسته په 1318 هجري لمریز کال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست څخه د نوم په بدلون سره تخنیکي او حرفوي زده کړو وزارت ته ارتقا وکړه. د کلونو په تیریدو څو ځلې دغه بنسټ له لوړو زده کړو څخه پوهنې او له پوهنې وزارت څخه لوړو زده کړو وزارت ته د معینیت او ریاست په تشکیلاتو کې ځای ورکړل شوی دی. خو په 1319 هجري لمریز کال کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت له پوهنې وزارت څخه جلا او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ته ارتقا ورکړل شوه چې تر اوسه تر دغه نامه لاندې د یوې خپلواکې ادارې په توګه ساتل شوې ده. دغه ادارې په یو بېساري یا هم شاید کمساري نوښت کې یو ملي نندارتون جوړ کړ چې تقریبا د هیواد له ګوټ ګوټ څخه زموږ با استعداده ځوانانو پکې 1220 حیرانوونکې اختراګانې نندارې ته وړاندې کړل. زموږ خبریال نصرت الله میرزاخیل دغه نندارتون ته تللی، نور حال به د هغه په راپور کې وګورو. په هیواد کې د ستر پرمختګ شاهدان یو. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په یو بېساري ګام کې شاید د دې ادارې په تاریخ کې دا لومړی ځل وي چې داسې یو ملي نندارتون یې جوړ کړی دی. د دې نندارتون موخه دا ده چې په هیواد کې متخصص او په کار پوه بشري قوه د کار بازار ته وړاندې. قدرمنو دوستانو، نور ورزو دننه نندارتون ته نور حال به له نږدې څخه وګورو. ما اینجا در نمایشگاه تقریبا 3 پروژه از دپارتمنت خودم است و که یکیش پروژه درون است
و یکی هم پروژه هوش مصنوعی است و یکی هم پروژه رادار است که رادار قسم کار میکنه که تا حدودا 40 سانتی فعلا ستش کردیم. تا 40 سانتی را هر چیز که از پیشوریش عبور میکنه برای ما در صفحه کامپیوتر نمایش میده و درون ما که است به دشوای 1 کیلومتر تقریبا 500 متر ارتفاع بلند میشه و توسط ریموت کنترل میشه و یک نمونه کاغذی است که از کاغذ کاک ساخته شده و این را میتونیم که در آینده از فلزات هم بسازیم. کراته وای په دغه درون تیاره باندې ستاسو څومره لګښت راغلی؟ تقریبا 25,000 افغانی تا فعلا بالایش مصرف شده و کمبوتات خود هم داره که کمره تا فعلا دیش نصب نکردیم. او هم یک کار میخواه که ما کمره هم دیش نصب کنیم. باز میتونیم که در ارتفاع و سیستم جی پی اس که میتونیم در ارتفاع بسیار زیاد و فاصله دور هم ما را کنترل کنیم. په څومره موده کې دا جوړ؟ این تقریبا در 1.5 ماه وقت طول کشید که یکی از استادای ما استاد زکریا عمری و با برکت الله جان این را کار کردن سرش و ساختنش. یک تا تیاره ساخته، یک تا میدان هوایی است، یک تا موتور سولری است، یک تا کراچی خرد ساخته. اینمی وسایل که شما ساختین در مدت چند وقت با استفاده کدام وسایل و کدام قیمت ساختین؟ این وسایل در مدت 3 ماه را ساختن. دیگه از موتورایش که است، از موتورای پاکه سولری است، دیگه از آینش که است، از اشتیل 1.5 میلی است، دیگه وسایل دیگه شده. فعلا دیگه او وسایلی که مخصوص خود تیاره است دیگه اون نیست، دیگه دست ما نبود که را بسازیم. یک نمونه ساختیم، فعلا دیگه وسایل چیزش نداشتیم، دیگه امکانات نبود که ما از بهتر که او پرواز بکنه، فقط روشن میشه. یک نمونه است. پیام ما از امارت اسلامی است که ما را دیگه حمایت بکنه که ما از این بهترتر شه بسازیم، کلانتر شه بسازیم که وطن ما خودکفا شود. دا خو چې موږ جوړه کړې ده دا به تقریبا 60 ورځو کې د 60 ورځې په دې باندې لګېدلې دي او د 15,000 افغانیو په لګښت باندې دې کې داسې ډېرې خوبیانې دي که نه، ډېر ښه دی. اول به لږ درته تشریح کړم چې دا موږ له څه شي جوړه کړې دي. کې 2 دانې ډلیمېګانې دي، دغسې 3 دانې پکې کټاوټې دي، یوه پکې کیمره ده، کمپیوټر ده، همدغه سیستمونه هم جوړه کړې. بیا دغسې کله فیر وکړي دې مرمۍ تر 2,500 مترو پورې هدف ایستلی سي. کومه کامره چې تاسو ته ښکاري دغه کامره له 0 نه نیولې تر 2,000 مترو پورې زونګ لري. بیا که له دې نه علاوه موږ کولی سو لرې ځای پرې راواخلو. دې لپاره موږ یوه آله جوړه کړې چې د کامرې مخې ته تړلی سو، تر 10,000 یعنې 10 کیلومتره پورې علاقه موږ پرې کتلی سو. له هغې نه پس که چېرته دا موږ په داسې یو منفي نقطه کې ولګوو چې هلته مشکل زیات وي نو پیرهداران کم وي، پیرهدار ته خوب باسي په اتومات سیستم باندې کولی سي چې دا یار کې موږ له وینې سره ټچ کړې ده 10 مترو کې اول ورته لیزر وایي، که بیا هم یو کس ورته رانږدې کېږي بیا ورته هارن کوي. له هغې نه علاوه هم رانږدې سي په اتومات ډول په دې باندې فیر هم کوي. کولی شي چې دا موږ ته تاسې روښانه کړي؟ ولې نه، تاسو په مخکې به اوس دستیز درته ننداره کړم. دا په دا سیستم باندې چلول کېږي لکه څنګه تاسې کراته ووایه چې نور د کوم وسایلو جوړولو پلانونه لري، نور پلانونه تاسې ترتیبوئ؟ زه خو ما مسله کې یوازې او چې ډېره علاقه ورسره لرم، ډېر خوند راکوي، هغه یوازې اسلحه او بارود دي چې زه ورسره ډېره مینه هم لرم او ښه تجربه هم کې لرم. له دې نه علاوه موږ نور هم داسې زیات شیونه جوړ کړي دي چې هغه د راوړلو کوشش نه و. ننګرهار 3 پلې لیوانه هلته م پرېښود، دا هم یوازې یو عادي شی ده چې راوړی. له دې نه علاوه هم ډېرې لوی اختراع یې کړی د باروتو په کچه، د اسلحو په کچه، او نور هم کولی شم چې د خپلو مجاهدینو د خپل وطن لپاره دومره سهولیتونه په دومره کچه سامانونه جوړ کړم چې هغه ډېر اساس او ډېر جوړي. این دستگاه است که چون حیات یک شخص ما رو از این بسیار کار میکنیم و نمونه اوله. این تقریبا ما 3 ماه رو از این کار میکردیم که همین چیزی که بیروشه که خوب صحیح کار ده و 100% انشالله کار رو تضمین میکنیم. با کدام قیمتی را شما ساخت؟
ما به قیمت 1,500 دلاری روزی مصرف کردیم و کلا آپدیت‌های جدیدی آوردیم. از چیزایی که از خارج میاد فقط حرارت و رطوبت نشون میده. ما روزی کار کردیم که هم بخش نوار قلب نشون ده، هم تب نشون ده و هم اکسیژن داخل از این پخش هم داخل یک دستگاه بیاوردیم. کار انشالله 100% تضمینه. با استفاده کدام وسایل اینجا کار شده؟ اینا المنت بخش گرمایی و دیگه بخش سنسورای و همین چیزا. این موتور ما توسط این موتور در حدود 1 ماه در جریان کارهای عملی توسط مسئولین و خودم ترتیب شده و همچنان از کاربرد از که ما استفاده کردیم از موتور گیربکس شرینگ موتورهای 2000 و موتورش استفاده کردیم که این موتور برقی است. از برق دیسی استفاده میشه که ما داخل از یک بطری نصب شده توسط اونم بطری و همچنان توسط ریموت کنترل که سرو نام داره اون نصب کردیم توسط او کنترل میشه در 3000 متر یا 3 کیلومتر مسافت را توسط ریموت کنترل ما میتونیم به کنترل کنیم. په دغه موټر چې تاسو جوړ کړی ده په د څومره لګښت پیسې این در حدود مصرف از 22500 افغانی مصرف داره و یک خوبی دیگه هم داره که شرایط امروزی یکی اقتصاد مهم است و همچنان یکی محیط زیست. ما اقتصاد در نظر گرفتیم که تل نمیخوره و همچنان محیط زیست در نظر گرفتیم که آلوده نسازه شهر. ما ان شاء الله اگر توکل امکانات باشه و تشویق امورین و حکومت باشه ما میتونیم از اینکه بهتر موترها رو بسازیم. دا موږ جوړه کړې تقریبا مخکې ډیزلي جوړولې خو دا مخکې 2 نیم کال تقریبا 3 ساعته یو دانې راننولې یو 3 ساعت کوم جوړه کړې سوخته موبلینو باندې کار کوي 1 لیټر موبلین تقریبا 4 ساعت هم 6 ساعت پورې کوي کیو اول نه چې ما دغه کوړه 4.5 روپۍ مصرف پر راغله بیا مې چې بل لږه جوړه کړه 900 روپۍ اوس تقریبا 1500 روپۍ دانه تمامه لګښت ځکه اوس منه هر شي ډیر من کلک جوړ کړي مقامات ډیر کلک ده اوس یعنی پوره اسانتیاوي په څه کې دي په اسانتیا اوس مخکې شوي اوله کې په کیو سیستم دار څه لکه موږ ورته نه ورکول اوس په نوم ورته کله ککړه په کې ورسې اوس بازار کې ډېر په اسانۍ موږ پیدا کوو چې ترلاسه کوی هر شی مننه که راته وایي چې په آینده کې د نورو کومو وسایلو د جوړولو پلان تاسو ترتیب کړی دی او جوړوئ په دې فلحال د ما کار روان د مرکز ګرمي ته د هوټلو دپاره خو دا غټې ما جوړې کړلې مرکز ګرمي ته انشاءالله پلان روان ده کار پې روان ده او د ډوډۍ پخولو دپاره طبخی خو پې کېږي ډوډۍ اوس هم خو زه داش ورته جوړوم انشاءالله شتمن روان تغییرات ورکوم حکومت خو دومره مینه ما ته راکړې ده که نه دا نن سه برکت دا د اسلامي امارات او د ټیم تخنیکي نه د زړه کومې زمانه نه کوم اسلامي امارات ما ته ډېره مینه راکړې او د ټیم تخنیکي نه زړه کومې مننه کوم چې موږ دغلته نندارتون ته راوغوښتلو معرفي کړو او د اسلامي امارات موږ دومره مینه ما ته راکړې چې زه نسم کولی درته ووایم بیخي ډېر خوشحاله یم او که راته په دغه برخه کې تاسو سره څو تنه اشخاص یا کاریګر کار کوي اول خو چې ما پوه شو فلحال موږ خپله دا د ورېرونه او ماما زوی مې دا را سره نو تقریبا 3 نفر اوس تقریبا 950 نفره کارګر ما سره کار کوي څنګه تاسو وینئ دا ټانک نوم یې فاتح ده او په یو میاشت کې جوړ کړی او هزینه یې 70,000 افغانۍ مصرف کړلی او دا ډېر مجهز سیستمونه لري چې خاص ویجاګانې دا دي چې وایرلیس کامرې ته مجهز ده او BM12 یا کاتشوا سلام پې نصب ده چې تقریبا 50 الی 200 متره پورې هدف تخریبوي او مرمۍ 2 قسمه دي عادي په ډول دي او نیمه مقوس دي د مرمۍ او خپل هم جوړ کړي او یو وړوکی رادار سیستم لري او هر 3 رادار سیستمه دلته سنسورونه لري چې کله یوې فعال اول 3 متره چې څوک ورته رانږدې کېږي چې موږ هغه محدودیت ورته وضع کوو چې دې ته څوک نږدې نه شي کله له 3 مترو نه 2 متر ته نفر ورسېږي او الارم بیا ورکوي هوشدار ورته ورکوي چې مه رانږدې کېږه کله چې دې ته چې څوک لاس وروړي دا خپله پټاو کېږي او چوي خپله ټانګ هم له منځه ځي له سلام الله سره او څوک چې په شاوخوا کې وي هغه هم له منځه ځي نن موږ کابل پلازمینې ته راغلي یو د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې په ناوخت د 4 ولایتونو هغه ځوانان چې هغه نوښتونه کړي دي هغه راټول کړي دي دلته د ورځنی نندارتون ده دا د تخنیکي او مسلکي زده کړو تر ټولو جالب نوښت و چې دوی ترسره کړو او موږ ورڅخه مننه کوو چې د هېواد هغه ځوانان چې هغوی نوښتګر دي ابتکارات یې کړي دي دوی ستایي هغوی ټولې نړۍ ته وښیل
او زه نن تقریبا نن دریمه ورځ ده چې دغه ګورم که نه دغه کوم ځوانان چې د نوښتونه کړي دي دومره خوشحاله دي چې بهي حد نه لري. یعنې دی نور هم تشویقېږي درسره نور هم تشویقېږي او کولی شي چې د هېواد په مختلفو برخو کې د دوی څخه استفاده وشي. دوی باید ونځول شي، دوی باید وغوښتلی شي، د دوی دپاره باید د کاري زمینه برابره شي تر څو نور نوښتونه هم وکړي. اختراعات و نوآوری ها میتواند که خیلی موثریت مثبت داشته باشه در اقتصاد یک کشور و در اصطلاح و یا به اصطلاح اقتصادی میتونیم بگوییم که نوآوری توسعه و با کارگیری ایدیاها و مفکوره ها و فناوری هایی که کالاها و خدمات بهبود میبخشه و تولید را در یک جامعه بیشتر می سازد. البته اختراع با افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر به رشد اقتصادی یک کشور میشه و فناوری های جدید به هر کارگر امکان فراهم می سازد که مقدار بیشتر کالا و خدمات تولید شود. 800 سال گذشته متاسفانه ما نه تنها نیروی کار خود از دست دادیم و سیستم یادگیری خود احیا کرده نتونستیم و به فقر فرو رفتیم، بلکه همیشه استفاده کننده علم دیگرها بودیم و هستیم و از اختراعات دیگرها بهره گرفتیم و این کار مشروع درست است ولی کافی نیست. کشورهای به یک جای میرسن و به رفاه و سعادت نائل میشن که خودشان مولد علم باشن و به علم جهانی چیز بیافزاین و در پالی از او اختراعات و ابداعاتی بکنن که اینا را در بازار بین‌المللی یک جایگاه برشان قائم بتن. د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداره د هیواد د ټولنیزو او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار په متحرک بازار کې د ماهر او وړ ځوانانو او لویانو د تلپاتې زده کړو ملاتړ دی. زموږ اصلي استراتیژي فقر زدایی ده او تربیه د ماهرین د کار دپاره د بازار دپاره د معادن دپاره د انجینري دپاره د نجاري دپاره د هوټلونو دپاره د ټول دغه هر شی چې مسلکي او مهارت د ژورنالیستانو دپاره حتی دوی دپاره موږ هغه کسان تربیه کوو او روزو. که ستاسو په یاد اوسي تیر کال موږ د نوښت مرکز په نامه دلته مو اولنی ځل و چې په افغانستان کې او په دغه اداره کې فعال سو. هغه مرکز دغه موټر هم د دې ځای راووته. بیا دغه د دې باعث چې یو سالمه رقابت د ځوانانو په مابینځ کې زموږ په انسټیټیوټ کې ایجاد سي او دغه د رقابت نتیجه دغه چې الحمدلله دغه مرکز مو اوس در نندارتون مو دغه کړه تدویر کړه دایر کړه او د دې بل هدف هم دا و چې دغه ځوانانو دپاره امید پیدا سي او کار پیدا سي چې الحمدلله اوس موږ د امارت سره خبرې کړې دي د دغه خلاق کسانو دپاره ټول دپاره زمینه د کار او وظیفه الحمدلله پیدا سوي دي. په دا څو ورځې کې موږ دوی استخداموو. موږ فقط په کابل کې اوس سهولتونه لرو د کسانو دپاره، په ولایاتو کې نه لرو. فقط هغه مواد خام چې په دوی په انسټیټیوټونو کې دي دغه شته، بل نشته. او موږ اوس د دوی حمایه په دا رقم کوو چې دوی تجارو ته، صنایعو ته او امارت ته معرفي کړو چې انشاءالله د دوی څخه کار واخلي. انشاءالله موږ د کارآفریني په نامه هم یو بل نندارتون لرو انشاءالله په آینده کې که د الله اراده و او زموږ هوډ او وعده دا ده چې د دوی کلک حمایت کوو دغه ځوانان. کشورهایی داریم که مثلا کره جنوبی سالهای 60 از افغانستان که دارای سرانی ملیش کمتر بود. امروز با اختراعاتی که کردن و با استفاده از تکنولوژی برتر و سهمی که در تولید علم گرفتن یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است و عضو G20 است. ما هم اگر بخوایم این راه را بریم در قدم اول باید به علم و به دانش و به فرزانگی و به تعلیم و تربیه اهمیت قائل شویم. توانا بود هر که دانا بود. اگر ما به علم توجه بکنیم، مردمی با استعدادی داریم، جوانان بسیار فرهیخته و دانشمندی داریم، دختران و پسران همگیشان یک فرصتی کمی که برشان پیدا شد دانستن استعداد خود نشان بدن در سطح بین‌المللی و در ریاضی، در ساختن ربات‌ها و در امور مختلف از یا قهرمان شدن در سطح بین‌المللی
صورت کل گفته میتونیم وقتی که نوآوری که صورت میگیره مثلا در افغانستان افراد اجناس و وسایل مختلف چی در قسمت فناوری است یا در قسمت تجهیزات نظامی است یا ساینس است اینا ابتکار میکنن. در قدم بعدی باید است که اینا در قسمت اطمینان ازی، در قسمت عملکرد ازی، در قسمت محفوظ بودن ازی باید است که ارزیابی صورت بگیره تا ما بتانیم که ایره خارج از افغانستان عرضه کنیم و این هم برای اقتصاد کشور خوب است و هم این میتونه که از لحاظ ایجاد کار و کاهش فقر در اقتصاد افغانستان مسئولیت مثبت داشته باشد. والله موږ ساس ډېر ښه احساس راته پیدا سو. ډېر خلک د ماشین په برخه کې د برق په برخه کې یا د مهندسي برخه بېلابېل رشتې د موږ ته هم داسې علاقه پیدا سو دغسې یو شی جوړ کړو چې نندارتون ته یې وړاندې کړو خلک ترې نه دغسې لکه موږ چې نور نه درس واخیسته موږ نه نور هم د شی زده کړي. په دې برخه کې موږ د مهندسي شاګردان یو هلته موږ هم ډېر ښه داسې لاسته راوړنې لري لکه ډېر ښه ویلاګانې مکتبونه او مسجدونه ډېر شیان هم جوړ کړي دي. نو دا یو ډېر ښه زیری ده د کوم هغه مسلمان چې د کوم چې محصلین یو ښه شی د وړاندې کړي چې خلک استفاده ترې نه وکړي. زه ډېر خوشحاله شوم دغه نندارتونونه مې چې کله لیدنه وکړه. افغانان واقعا که په ارامه پرېښودل شي دوی واقعا استعدادونه لري او هغه وړتیاوې لري چې کوم چې د نړۍ ځوانان لري تر هغو تکړه دي، تر هغوی استعدادونه زیات دي خو په ارامه که پرېښودل شي. دغه نندارتون څخه زموږ احساس دا دی چې نور محصلین غواړي او چې دلته نور پرمختګونه وکړي او بله داسې مشران ورته ویلي دي چې هغه داسې پرمختګونه وکړي چې په آینده کې باید دلې ته خرڅ شي. موږ داسې یو نوښتونه چې دلې ته جوړ شوي دي چې فعلا خرڅ شوي دي او په آینده کې به دا شیان جوړ شي چې راوړه شي بس هغه په کار ولویږي. ډیرو قدرمنو دوستانو، په دې توګه راورسېدلو د خپرونې پای شیبو ته. دا مې هیله ده چې یوه ورځ د نړۍ اټومي هیوادونو سره سیال شو انشاءالله، چې کیږي به. استعدادونه او ځوانان لرو خو جهت ورکول ورته پکارو چې دا دی شروع وشه. تر بیا د الله په امان کې اوسئ.